السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ټکنالوژي پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملګرو، لکه څنګه مې چې د کارت پروژه مخکې هم تاسو سره شریکه کړې و او تاسو نم غوښتنه کړې و چې په دې پروژه کې کار وکړئ، خپل فعالیت ډیر کړئ، دا پروژه به حتما لس کیږي. نو د دې پروژې د لس کېدو وار راورسید. اوس په دې اپلیکیشن کې ځینې تغییرات راغلي، د والټ وصل کول او داسې نور مسایل دي. غواړم دا تاسو سره شریکم ترڅو خپل والټونه ورسره وصل کړئ چې د دې ایرډراپ حتما ترلاسه کړئ. ملګرو، کله چې د اپلیکیشن راخلاص کې اول کې خو لږ کېدای شي د 2-3 وارې تاسې ته د اپلیکیشن راخلاص نشي، ځکه د والټ وصلولو برخه ورسره اضافه شوې ده. نو ډیرو ملګرو ته کېدای شي دا برخه راخلاص نه که په اول ور ملګرو دا تاسو ته کار نه کوو، نو تاسو کوشش پې وکړئ چې یو ور 2 ور اپلیکیشن بند کړئ، بیرته راخلاص کړئ. نو کېدای شي چې دا تاسو ته کار وکړي. ملګرو، دلته به چې کله د اپلیکیشن راخلاص کې دلته به تاسو یو نوې برخه اضافه شوي په نام د ایرډراپ. کله چې په دې ایرډراپ باندې کلک واخلئ، دلته به پورته تاسو ته د کوینونو دغسې یو رقم درښي، خو دا به د تاسې اصلي کوینونه نه وي. کېدای شي تاسو ته ډېر ورښي، لږ یې ور وښي، خو دلته یې لیکلي دي چې موږ په دې کالکولیټینګ کې یعنې تقسیمات کې چې مثلا دغه د تاسې کوینونه چې څومره کېږي دا راجمع کړو راټولې کړو. او دلته هم لیکلي دي چې فارمینګ ته ادامه ورکړي، یعنې خپل فعالیت ته ادامه ورکړي ته تر اوسه پورې وخت شته. نو ملګرو، موږ به مستقیم راسو دغه برخه ته، ایکسچینج برخه ته. کله چې ایکسچینج برخه باندې به کلک واخلئ، هماغه په څیر چې د ډاکس کوین ودرام واخیستل او د همستر کوین ودرام واخیستل، په همدې څیر باندې د کارت کوین ودرا هم کیږي. ملګرو، هغه څوک چې له افغانستان بهر زما ویډیو ګوري او غوډي کولای شي په بیټګیر صرافي کې نوملیکنه وکړي او په بیټګیر صرافي کې خپل ودرا واخلي. نو حتما د بیټګیر صرافي کې ودرا واخلي، ځکه بیټګیر صرافي کې د ودرا اخیستلو سره تاسو ته تقریبا 2 چنده به د تاسو کوینونه درکړي. که تاسو ته 10,000 کوین ولرئ، کېدای شي تاسو ته 60,000 درکړي. څوک چې له افغانستان بهر دي غوډي د په بیټګیر صرافي کې د خپل کوینونو ودرا واخلي. هغه ملګری چې په افغانستان کې دي هغه کولای شي چې د بایبر صرافي نه کار واخلي. په بایبر صرافي کې لکه څنګه چې د ډاکس او د همستر وډرا واخیسته، دا هم په مخ په څیر ده. راځي په دې بایبر باندې بکلک واخلي، ورته ووایي چې سند هیر. نو ملګرو، که چا د بایبر په صرافي کې نوم لیکل نه کړي، نو له دغه برخې نه تاسو کولای شئ چې د بایبر صرافي کې نوم لیکنه وکړئ. او که چا د بایبر صرافي کې له مخکې نه نوم لیکل کړی وي، نو کولای شي چې په دې برخه باندې کلک واخلي. نو کلم چې د برخه باندې کلک واخیسته، دلته به تاسو ته څه پکار شي؟ یو آی ډي. ملګرو، یو آی ډي به لکم ځای راخلو، راځو به د خپل بایبر صرافي به راخلاصو. لغه وروسته به د هوم برخه ته ورسو. هوم برخه باندې چې کلک واخیسته، بیا تاسو ته به دا صفحه راخلاص شي او دغه ځای کې چې د تاسو عکس ښکاري دغه باندې به کلک واخلئ. دلته هم چې کلک واخیسته، تاسو ته به دې برخه کې ګورئ ملګرو یو آی ډي تاسو ته ښکارا شي. دا یو آی ډي باندې چې کلک واخلي، یو آی ډي به تاسو ته څه کېږي؟ مستقیما را کاپي شي. دا هم چې را کاپي کړه ملګرو، تاسو به څه کوئ؟ بیرته به راځئ مایننګ پروجیکټ ته، دا به دلته هماسر کې ورته پیسټ کوئ. له هغه وروسته تاسو به راځئ بیرته د خپله بایبر صرافي ته. بایبر صرافي کې به راځئ د اساس برخې ته. کله چې د اساس برخې ته ملګرو راغلی، نو له هغه وروسته به تاسو څه کوئ؟ ګورئ دغه اساس برخې ته. اساس برخه کې هم چې کلک واخیسته، تاسو ته به د ډیپازیټ برخه هم ښکاره شي. کله چې ملګرو د ډیپازیټ برخې باندې هم کلک واخیسته، دلته به بره ورته ولیکئ کارتس. ګورئ ملګرو، د کارتس کوین ته تر اوسه پورې د بایبر صرافۍ کې نه دی اضافه شوی. نو له همدې امله تاسې د کوم بل کوین ادرس راوانخلئ. ګورئ ملګرو، دلته د کارتس او د کټي 2 پروژې چې مخکې لس سوي دي او کوینونه دلته موجود دي، دغه ادرسونه شته. ګورئ دغه برخه کې ملګرو دا کوینونه یا د دې ځای ادرسونه به نه ورته راخلئ. چې کله د کارت پروژې ادرس اضافه شو، نو هغه به زه تاسو سره په ګروپ کې شریکم، په هغه به کلک واخلئ او په مغه شکل باندې چې د بایبر صرافي کې مو د همستر او د نورو کوینونو ودرا واخیسته، دا به هم واخلئ. د مثال په څیر کله چې تاسو په کټي کوین باندې کلک واخلئ، تاسو ته دلته 2 برخې درکول کېږي. یو والټ ادرس درکول کېږي، یو میمو درکول کېږي. دا میمو او والټ ادرس به دواړه را کاپي کړئ. د والټ ادرس برخه به را کاپي کړئ او د والټ ادرس په برخه کې به یې پیسټ کړئ. او له هغه وروسته به د میمو برخه هم را کاپي کړئ او د میمو برخې ته به ور پیسټ کړئ.
نو په آخر کې به تاسو د سند بټن ګورئ ملګرو، کوم ځای کې د سند بټن، دغه د سند بټن به ورته وکاروئ او ستاسو کوینونه به ویدرا سي. ملګرو ترڅو چې د قرض پروژې د ایردراپ په وخت پای ته نه رسیدلی، تاسو کولی شئ خپل مایننګ ته ادامه ورکړئ، خپل مایننګ ترسره کړئ. د پروژې د ټاسکونو برخه کې دغه 4-5 ټاسکونه چې روزانه تاسو ته راځي، دغه برخه هم تکمیل کړئ او هغه برخه کې چې تاسو ته مخکې هم ویډیو جوړه کړې و، دغه برخه کې چې د برخه کې تاسو کولی شئ یو د پیشو عکس له ګوګل راواخلئ او دلته ورته پیست کړئ یا مستقیمه ور اپلوډ کړئ. نو په دې سره به تاسو روزانه تر 1000 زیات د قرض کوینونه ترلاسه کړئ. ملګرو ایله ده چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي، د خپل والټونه ورسره وصل کړئ. کله چې د لستنګ وخت را ورسېده او د لستنګ په اړه نور معلومات و، هغه به هم تاسو سره شریکوم.